سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. نولسم څپرکی. موږ درې ټوکماران شو. کله چې لوږه کمه شوه ومې ویل کاپتا تا غوښتل چې موږ ته نصیحت وکړي او ووایي چې موږ څه وکړو چې ځان وژغورو، ځکه چې ښایي د پاچا عسکر په موږ پسې راوتلي وي او زموږ د نیولو تکل یې کړی وي. کاپتا وویل که زه سم پوه شوی یم نو تا وویل چې د بابل پاچا تر 10 ورځو پورې ستا لټه نه کوي او تا ته یې ویلي چې تر 10 ورځو پورې به د پاچاهۍ ماڼۍ ته نه ورځي، نو هغه به ستا په فکر کې نه وي او دا خیال به کوي چې په یوې لرې پرتې سیمې کې زما د مړي په مومیایي کولو لګیا یې. خو ښایي هغه پارو وهونکي چې له دې کښتۍ تښتېدلي او یا د حرم سرای خواجګان به په دې موضوع د بابل پاچا خبر کړي چې په دې بڼه باید وډار شو او وتښتو، ځکه که بورابوریاش ما ونیسي خپل زمري ته به مې واچوي او تا او دغه ښځه به د بابل له دیوالونو سره سر په څړۍ راځوړند کړي. که تا زه په تریاکو نه وای بېهوکه کړی او ما خپل عقل او حواس نه وای بایللي، تا ته به مې لارښوونه کړې وای. خو ستا دغه اپیم دومره سپېره ول چې که څه هم زما سردرد ښه شوی دی خو لا هم ګنګس یم. له دې سره سره تا له دې عمله چې ما ته د اپیم راکړي ول او په چاړۍ کې دې کېنولی وم او دغه چاره زما له حیثیت سره سم کار نه و، بیا هم زه تا بښم. ومې ویل دغه خبرې پرېږده او یوه چاره راوښیه چې خپل ځان وژغورو. کاپتا وویل زه پوهېږم چې ته له ما پرته د هغه پسه په شان یې چې خپله مور یې ورکه کړې وي او پرله پسې بغارې وهې. که زه نه وای ته به له دې عمله چې ځان نشې ژغورلی وختي مړ وې. ومې ویل ووایه څه باید وکړو او څنګه وتښتو. کاپتا وویل دغه کښتۍ چې 10 پارو وهونکي درلودل ډېره لویه ده او موږ په 2 کسانو، ځکه چې دغه ښځه خو پارو نشي وهلی دغه کښتۍ نشو بیولی. موږ د اوبو د بهیر خلاف حرکت نشو کولای، نو مجبور یو چې د کښتۍ له سفره تیر شو او په بدل کې هڅه وکړي چې دومره خره پټ کړو او پر وچه ځمکه خپل سفر ته دوام ورکړو. په دې سفر کې به موږ ځانونه د ګرځنده ټوکمارانو او مداریانو په شان کړو او شکېدلې جامې به واغوندو. د ورځې به مزل کوو او د شپې مهال به په کلیو کې فالونه نیسو. مداریتوب به کوو او په ټوکماریو به کلیوال خوشحاله وو. ته باید خپل طبابت پټ کړي او په بدل کې د بابل د ستورپېژاندو په شان د خلکو فالونه ګوري. زه به په ټوکو او مسخرو خلک خندوم او مینا هم په نڅا سره خلک بوختولی شي. بله مهمه خبره دا ده چې باید سمدستي له دې ځایه ولاړ شو، ځکه چې پارو وهونکي چې 10 تنه دي ډېر ژر پر خپلې ویرې برلاسي کیږي او د خپلې کښتۍ د ترلاسه کولو لټه به کوي. زه پوه شوم چې کاپتا رښتیا وایي او ممکنه د پارو وهونکي پر موږ د حملې تکل وکړي. چې خپله کښتۍ واخلي، موږ خپل کالي د سیند په خټو او چیکړو ککړ کړل، سره او سپین مو سره وویشل او په هغو همیاڼیو کې مو پټ کړل چې تر جامو لاندې مو تړلې وې. کاپتا وویل باید زه د طبابت وسایل په سیند کې واچوم، خو زه د طبابت له وسایلو نشوی تېرېدلی. هغه مې هم په ګلم کې تاو کړل چې مینا مې پکې تاو کړې وه او کاپتا ته مې ور په شا کړل. چې هوا تیاره شوه د کروندو له منځه روان شو او ځانونه مو د کاروانونو لارې ته ورسول. په دې شپه مو تر سهاره پورې مزل وکړ او سهار یو کلي ته ورسېدو چې اوسېدونکي تر هغه وخته د فلزاتو رنګ ډېر کم لیدلی و. په جونګړو کې ژوند کوو او ځمکه یې په لرګي او کاڼې اړوله. ما کاپتا ته ویل چې د 2 خرو پټول سم کار نه دی، ځکه چې د دې کلي اوسېدونکي به له موږ سره دښمني وکړي او غوره دا ده چې 2 خره ترې واخلو او په بدل کې میس ورکړو. موږ د میسو په ورکولو سره 2 خره پیدا کړل او کاپتا د پیټې له وړلو خلاص شو. له هغه وروسته مو د بابل پر لویه لار حرکت پیل کړ. هره ورځ له هغه وروسته چې هوا به ګرمه شوه په یوه کلي کې به مو دمه کوله او د کلي په چوک یا د سیند په څنډه به مو کلیوالو ته خپله هنرمندي کوله. ما په هغه ډول چې د بابل په برج کې کتلی و د کلیوالو فالونه کتل او هغوی ته مې زیری ورکوه چې فصلونه به مو ډېر ژر او د کروندو د خړوبولو لپاره به د سیند اوبه ډېرې شي. ښځې به یې زامن وزیږوي او که به ځوانانو د فال نیولو غوښتنه کوله هغوی ته به مې زیری ورکوه چې یوه ښکلې پیغله به یې ښځه شي.
ما نه غوښتل هغوی ته حقیقتونه ووایم، ځکه که مې ورته ویلي وای چې د مالیاتو د ترلاسه کولو مامورین د دوی څاروي او غلې په زور اخلي، په لرګیو یې املاوې شنې اړوي، سیند به مستیږي، د هغوی نیمایي کرونده به اوبه یوسي او نیم به ملخان وخوري، نو هغوی چې ساده کسان ول نهیلي کېدل. هر څومره چې په لاره تللو او لمر ډیر پر موږ لګېده، هومره نور هم تورېدو او درې واړه لکه ګرځنده ټوکماران غوندې وه. کله چې به یوه کلي ته ورسېدو، ما به خلکو ته فالونه نیول او کاپتاپ به په ټوکو او لطیفو هغوی خندول او یا به یې حیرانول. کله چې به کاپتا ورته ویل چې په نړۍ کې داسې ملتونه شته چې کله په لاره ځي سرونه له تنو جلا کوي او تر خرګ لاندې نیسي چې بدن یې پرې دروند نشي، او یا دا چې ورته ویل به یې په لیوانو او پسونو بدلیږي، نو ساده زړو خلکو به دغه خبرې منلې او دا پوښتنه به یې هم نه کوله چې که یو څوک سر له بدنه جلا کړي څنګه ژوندی پاتې کیږي. موږ په دې سفر کې د خوړو لپاره هیڅ پیسې ورنه کړې او هر چیرته چې رسیدو زما فال نیونه، د کاپتا ټوکې ټکالې او د مینا نڅېدل به پیل شول او خلکو به دومره خواړه راکول چې زموږ له ضرورته به هم زیات شول. په دې سفر کې که څه هم ما نه غوښتل چې طبابت وکړم، خو کله چې به یوه کلي ته ننوتو او ما د نارینه‌وو او ښځو له ویښتو ډک بدنونه کتل، هغوی ته به مې ویل چې څه ډول په چونې او زرنیخ یا سلفور ارسنیک د خپل بدن اضافي ویښتان لرې کولی شي چې له بدرنګۍ او د بدن له خارښه خلاص وي. کله چې به مې احساس کاوه د کلیوالو سترګې معیوبه دي او که معالجه نشي ښایي ړانده شي، نو په وړیا توګه مې ورته علاج کاوه. کله چې به ښځو چونه او زرنیخ کارول او کتل به یې چې د 10 کلنو نجونو په شانې بدن ویښتان نه لري، دومره به خوشحاله شوې چې تر ټولو خوندور خواړه به یې موږ ته راکول. ما په خپلې معالجې کلیوال خوشحالول او پر دې سربیره مې په دې ډول خپله تجربه او طبي معلومات زیاتول چې مهارت مې په جراحۍ کې کم نشي. د بابل په ګرم ټاټوبي کې د ډیر سفر له امله زما پښې لاسونه تڼاکې شول او د بدن او مخ پوستکی مې تور شو، خو تل خوشحاله وم او د زړه له تله مې ځان خوشحاله احساساوه، ځکه چې مینا راسره وه او هر ځل چې به مې ورته کتل نو راته مسکی به شوه. هره شیبه چې ویدېدم مینا مې په څنګ کې څملاستله او سهار به چې راویښ شوم، تر دې وړاندې چې د لمر طلایي ماکو په اسمان کې وګورم، د مینا مخ او بدن ته مې کتل او هغه تر لمر هم راته ښکلې وه. له مینا پرته ما ځان په دغه مسافرت کې د ژوند له هر ډول قید و شرط آزاد احساساوه. ان د اوس او راتلونکي لپاره مې هیڅ اندېښنه نه درلود او داسې کار نه و چې زه یې ترسره کولو لپاره اندېښنه وکړم. موږ به ډیر ځله د شپې مهال یعنې نیمه شپه حرکت کاوه چې د لمر له تودوخې ځان وساتو، او کله چې به ورځ شوه له دې پرته چې ځان ستړی کړو، په لومړني کلي کې به مو دمه کوله او غرمه مهال به له خوبه پاڅېدو او کلیوال به مو پر ځان راټول کړل. دغه کار زموږ لپاره هم تفریح وه او تر هغو ډیر به موږ ترې خوند اخیست. کله چې به شپه شوه او کلیوال به ویده شول، موږ هم ویدېدلو، په بله ورځ به روان شو. دغه کار تر هغې ورځې روان و چې موږ د میتاني هیواد سرحد ته ورسېدو. د دغه هیواد سرحد ته له رسېدو وروسته 2 تنه شپانه پوه شول چې موږ بېوزله یو، پر موږ ورحمېدل او له دې پرته چې سرحد ساتونکي متوجه شي، موږ ته یې لارښوونه وکړه او د میتاني هیواد ته یې دننه کړو. موږ د میتاني ښار ته ننوتو او هلته مو له خپل شان سره سم کالي واخیستل، ځانونه مو ووینځل، کالي مو واغوستل او په یوه میلمستون کې مو واړول. له دې کبله چې زما سره او سپین زر کم شوي ول، نو میتاني ته له تلو وروسته مې فیصله وکړه چې څه موده هلته پاتې شو او د طبابت په وسیله سره او سپین زر ټول کړو. ډیر ژر زما مشتریان دومره ډیر شول چې زه اړ شوم ځینو ناروغانو ته ووایم چې بله ورځ راشي. مینا د میتاني د خلکو توجه ډیره جلبوله او هر شتمن به چې ولیدله غوښتل یې چې هغه له ما وپیري، خو زه چمتو نه وم چې مینا خرڅه کړم، ځکه چې د هغې وجود زما لپاره لکه لمر او خواړه داسې اړین و. زما مورې چې په مسافرت کې ډیر ډنګر شوی و بیرته چاق شو. یو شمیر ځوانې او ښکلې ښځې ترې راتاوې شوې او کله چې به یې ټوکې ټکالې اورېدلې تفریح به یې کوله. د کاپتا یوه کیسه چې د ټولو ډیره خوښېدله په بابل کې د پسرلي په 14مه ورځ د هغه د یوې ورځې د پاچاهۍ کیسه وه او کاپتا د دې کیسې د نکلونو لپاره خاص استعداد درلود.
ښځې به له ډېرې خندا پر ځمکې تاوې راتاوې شولې. ویل به یې د دې سړي ژبه د یو سیند په شان چټکه او اوږده ده. په میتانیک کې تر هغه وخته ډېر خوشحاله وم، مګر پوه شوم چې مینا د شپې ژاړي. زه پوهېدم چې د هغې د ژړا علت دا دی چې له خپله خدایه لرې ده. هغې ته مې وویل مینا، زه پوهېږم چې ته ولې ژاړې. ما تا ته ویلي وو چې تا به هغه هېواد ته رسوم، خو لا مې خپل وطن ته نه یې بیولې. له بده مرغه اوس هغه هېواد ته سفر نشم کولی چې ته لاړه شې، ځکه چې مجبور یم د یو کار لپاره د هاتي هېواد ته لاړ شم. خو له دې کبله چې هغه ځای چې ته غواړې ولاړه شې هلته بیړۍ ډېرې هاتي ته راځي، له هغه ځایه به تا په هغو بیړیو کې هغه هېواد ته ورسوم. هغه څه چې ما مینا ته ویل له حقیقته ډېر لرې نه و، ځکه چې سرګذشت په پیل کې مې وویل د مصر د پوځ مشر دنده راکړې وه چې نورو هېوادونو ته هم ولاړ شم. د هغوی د پوځي وضعیت په هکله هم معلومات راغونډ کړه او ما مصر ته د ستنېدا پر وخت دغه معلومات هغه ته ورکړم. همدارنګه باید هاتي هېواد ته ولاړ شم او وګورم چې د دغه هېواد د پاچا څومره عسکر لري او د هغه د جنگ وسایل څه ډول دي. خو پر دغو خبرو سربیره ما نه غوښتل چې مینا نیغ په نیغه هغه هېواد ته بوزم چې دا غواړي لاړه شي او د هغه خدای ته یې وسپارم، بلکې لیواله وم چې هاتي ته د سفر په وخت کې تر یو وخته هغه له ځانه سره ولرم. هغې ته مې وویل مینا، په کال کې یو ځل له دې هېواده یو پلاوی د هاتي هېواد ته ځي چې د میتاني د هېواد قلنګ د هاتي پاچا ته ورکړي. کله چې د قلنګ ورکولو دغه ډله روانېږي لارې امنې وي او غله پر مسافرو حملې نه کوي. اوس د دغه پلاوي د حرکت وخت دی، باید زه له دې فرصته استفاده وکړم او هاتي ته ولاړ شم. ګنې مجبور به شم چې خپل سفر تر بله کاله چې د قلنګ وړونکو د حرکت وخت راځي وځنډوم. زه تا نه مجبوروم چې له ما سره د هاتي هېواد ته راشې، ځکه چې نه غواړم له دې زیات تا له خپله خدایه لرې کړم. خو که ته غواړې زه به دې له دې ځایه سوریې ته بوزم چې په کښتۍ کې هغه هېواد ته ولاړه شې چې ته غواړې، او که مې وکړی شول په خپل وخت ستون شوم نو د قلنګ له مامورینو سره به هاتي ته ولاړ شم. ګنې زما سفر به راتلونکي کال ته پاتې شي. مینا وویل سینوها، زه نه غواړم چې سوریې ته زما د بیولو له امله هاتي ته ستا مسافرت وځنډېږي، ځکه چې حتما هغه ځای ته چې زه ځم ته زما د تګ پر پرتله هاتي ته ستا سفر مهم دی. ما اورېدلي چې په هاتي کې ځوان نجونې د غوایانو په مخ کې نڅېږي. زه به هلته د غوایانو په مخ کې د نڅا تمرین وکړم، ځکه چې یوه موده وشوه دغه ډول نڅا مې نه ده کړې او ډارېږم چې په دې نڅا کې به خپله تجربه له لاسه ورکړم. ومې ویل زه په هاتي کې د غوایانو په مخ کې له نڅا نه یم خبر، خو په دې پوهېږم چې له هغه ځایه په کښتۍ کې هغه ځای ته تللی شې چې ته یې غواړې. مینا وویل هر چیرته چې ته ولاړ شې زه هم در سره ځم، ان که د هاتي هېواد وي. خو کله چې زما مور یې واورېدل چې هاتي ته ځو خپه او په قهر شو. ویل یې موږ لا له یوه خطره نه یو ژغورل شوي چې ته غواړې موږ له بل خطر سره مخامخ کړې. آیا نه پوهېږې هغه خلک چې په هاتي کې ژوند کوي وحشي خلک دي او پردي وژني چې غوښې یې وخوري؟ که یې نه وژني نو سترګې یې ړندوي چې په خپلو ژرندو کې وتړي، ژرندې پرې ګرځوي او غلې پرې اړوي. بیا کاپتان مینا ته مخ کړ او هغې ته یې وویل زما بادار لیونی شوی، خو ته هم چې هاتي ته د هغه تګ منې لیونی شوی. که زه ډاکټر وای د سینوهه د سر کوپړۍ مې سوری کوله چې له سره یې مضر بړاس ووځي او بیا دغسې خطرناک فکرونه ونه کړي. خو زه ډاکټر نه یم، مګر همغه ډول چې زه په یوه چاټۍ کې ځای پر ځای کړی وم، زه هم دی په یوه چاټۍ کې اچولی شم چې څو زبېښونکي پر سر واچوم چې هوښیار شي. بیا کاپتا ساندې پیل کړې او ویل لعنت دې وي پر هغې ورځې چې زه وزېږېدم او بیا له دې لیوني بادار سره مخامخ شوم. زه نوی چاق شوی وم او نس مې غټ شوی و. اوس بیا باید د مسافرت بدبختۍ وزغمم، هغه هم د سړي خورو په هېواد کې. کله چې پوه شوم کاپتان نه غلی کېږي نو لکړه مې راواخیسته او هغه مې په ولیو او شا څو لکړې وواهه. کله چې غلی شو ومې ویل کاپتا، که ستا پر ځای بل هر مریې له ما سره داسې سپین سترګي کړي وای ما به هغه خرڅ کړی وای، خو له دې کبله چې ته بوډا یې او یوه موده کېږي چې له ما سره یې، نو زه چمتو یم تا ازمیر ته واستوم چې هلته زما کور تر هغه وساتې چې زه بیرته له سفره درستنېږم. کاپتا وویل سره له دې چې ما نه غوښتل هاتي ته ولاړ شم، خو تا یوازې نشم پرېښودلی چې دغه هېواد ته لاړ شي.
ځکه چې ستا یوازې تګ دې ته ورته دی چې یو نوی زیږېدلی ماشوم د لیوانو په منځ کې واچوي. خو دا راته ووایه چې هاتي ته د تګ لپاره باید د سمندر له لارې او که په کښتۍ کې ولاړ شو. ومې ویل نه، هغه کسان چې له دې ځایه هاتي ته ځي په وچې سفر کوي. زما مور یې وویل د مصر په ستر خدای آمون دې سلام وي، ځکه چې ما قسم کړی و هیڅکله به په کښتۍ کې ګام کېنږدم او په سمندر کې به سفر ونه کړم. خو دا چې په دې سفر کې اړتیا نشته چې په کښتۍ کې سپاره شو، زه به له تا سره ولاړ شم. بیا کاپتا د سفر د وسایلو او پیټي چمتو کړل. دی په دې کار ښه پوهېده او تر ما یې ښه چمتو کول.